که یو سړي دا وویلې انی بریء من الاسلام، قسم یې کوي چاته وایي زه د کافر سم، زه د اسلام څخه بري سم، زه د اسلام څخه خلاص سم، لکه هغې زه به نه یم مسلمان. دا ګورې موږ پښتانه وایي که نه، زه به نه یم مسلمان که ما دا کار داسې وکړي یا مې نه وکړي. د الله رسول فرمایي دا تورې مه وایه. ولې؟ فإن کان کاذبا، که تا ویل زه به نه یم مسلمان که ما دا کار دا وکړي او هغه کار بیا تا وکړي، بیا ته په خپلو الفاظو چې شوې مسلمان نه شوې، بیا ته کافر شوې. په دې خبره باندې فإن کان کاذبا فهو کما قال، د الله رسول فرمایي د ابو داود شریف حدیث دی، دغسې سوله لکه تا چې څنګه وویل. وإن کان صادقا، او که ته رښتینی وې په خپله خبره کې، دروغ دې نه وویل، نو فلن یرجع الی الاسلام سالما، بیا هم بیرته چې ته اسلام نه راځې هغه رقم سالم نسې راتلی. دا توری تا ولې ووایي؟ دا توری مه وایاست، زه به نه یم مسلمان، زه د کافر سم که ما دا خبره وکړه. دا زموږ پښتانه دا تورې وایي، ما ته د خدای پاک پر کفر باندې مرګ راکړي که ما داسې ووایي. دا تورې مه وایاست عزیزان. ښه دی، الله سته، د الله لویي ختمه شوه چې ما ورته راغلو و مخلوق ته وجوړېدلو، د الله لویي ختمه شوه. حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمه الله زموږ د دیوبند ډېر لوړ پیر و شیخ تېر شوی دی، ډېر عظیم. زموږ د دیوبند ټول اکابرین تقریبا د ده مریدان ول اکثره. نو دی وایي شاه عبدالقادر جیلاني صاحب بیانونه کول د الله رحمت یې بیانوي 40 کاله بیان کوي. نو بیا یو وخت بیا د الله قهر بیان کوي. اوس دونه قهر یې بیان کوي چې خلک په مجلس کې ناست و، د هلته زړه دورې پر راتللې مړه کېدل. د الله له جانبه الهام ورته وشو، زما رحمت ختم شو چې بیا ته راولاړ شو، زما قهر دې شروع کوي، قهر دې بیان کوي. بیا د ده زړه وایي دا خبره ده. نو دلته د الله لویي ختمه شوه چې راغلې زه ستا په سر قسم اخلم، ته زما په سر قسم اخلې، زه به کافر یم که به داسې، زه به نه یم مسلمان که به داسې، زه به پر کفر مړ سم که به دا خبره داسې، خدای دې ما کافر کړي که ما دا کار بیا داسې کړی وي، یا بیا زه وکړم یا بیا نه وکړم. دا تورې سړی وایي نه. د الله رسول فرمایي که تا وویلې زه کافر، زه د اسلام خلاص، زه د اسلام بری که دا کار ما داسې وکړي او بیا دې هغه کار وکړي، په خپله خوله د اسلام ووتلې، په خپله خوله. فإن کان کاذبا، که ته دروغ شې په دې خبره کې، نو بیا دا فهو کما قال، چې تا څنګه ویلي واغېستې، تا ویل زه د کافر که ما دا کار وکړي او هغه کار دې وکړي، ته په خپله خوله کافر سولې. او که ته کار دې نه وکړي، لا هم چې ته بېرته اسلام ته اوس په اسلام کې یې هغه رقم نه یې لکه څنګه چې تا ولوي. دا تورې تا وایي دا هم ډېر خطرناکه توری دی چې څلو، دا هم ډېر خطرناکه تور سړی وایي نه. د الله رسول فرمایي یو سړی وایي حضرت عبدالله بن عمر فرمایي انه سمع رجلا یقول لا والکعبه، زما دې په کعبه سره قسم. قال ابن عمر لا تحلف بغیر الله، د الله څخه سوا قسم مه اخله. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، چا چې د الله څخه سوا قسم واخلي فقد كفر، کفر یې وکړي. ستا په سر دې زما قسم، په کعبه دې زما قسم، په رسول دې زما قسم، په نبی دې زما قسم، د پیغمبر علیه السلام په روضه دې زما قسم. دا ماته ته غټ غټ شیان در وښول، دا قسم ما اخله. عبدالله ابن عمر پر مخ چاول او ما دې پر کعبه قسم یې ول، دا مه وایه، ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه اورېدلی دی که چا د الله څخه علاوه قسم واخیستی فقد کفر، کفر یې وکړي. فقد کفر، کفر یې وکړي. دا د ترمذي شریف. فقد کفر او اشرک، کفر یې وکړي یا شرک وکړي. قسم خو په الله پورې په کار تا کړی وای او د الله څخه سوا دې وکړي، نو ګویا دا تا شرک وکړي، د الله سره د شریک پیدا کوي او د الله سره څوک شریک پیدا کوي دغه به څه. او زموږ په مجلس کې دا قسمونه ډېر دي که نه دي؟ موږ قسمونه اخلو کې قسم ما اخلي عزیزانو، قسم ما اخلي کې اخلي ټیک دی. پیغمبر اسلام قسم اخستی په هر دویمه خبره کې پیغمبر اسلام مبارک ول په خدای دې زما قسم، په هغه چا دې زما قسم چې زما نفس د چا په کنټرول کې دی، زما روح د چا په کنټرول کې دی، په قبضه کې دی، په قدرت کې دی، هغه قسم سره اخلي. دې علاوه قسم ما اخلي عزیزانو. که موږ قسم اخستی وو پر هغه به د الله څخه معافي وغواړو، استغفار به ووایو، ټیک شو. زه پخوانه هم په خبر اوس په خبر شو موږ نه بیا اخلو، اول قسم نه اخلو کې اخلو د الله قسم به، خو د الله څخه علاوه قسم به نه اخلو. د کعبې قسم نه دی جایز، په کعبه چې په کعبه قسم نه دی جایز.
بقول عبد الله بن عمر رضی الله عنهما یا عنه نو بیا بل څنګه کیسه صحیح څنګه ران توري درته وایم څنګه ران توري دي او ما ته په چیش خبر